انقلابيان ګلۍ نه جارو کوي. نالۍ پاکول، کوڅې جارو کول دا د غلام او مینځي کار وي. او دغه مجلس ما په تېره ویډیو کې هم وکړی چې دا د اشنغر کورنۍ دا د 1893 د ډیورنډ د فرضي کرښې د انګریزي پروژه ده او دغه پاکستان هم انګریزي پروژه ده. دا ډېر اوږد تاریخ دی، پر دغه باندې ډېر لوی ډېر پراخ بحث کیږي. انقلابيان ګلۍ نه جارو کوي. که چېرې دلته په دې سیمه کې قامي ګوند وای بیا پی ټي ایم په وجود کې نه راته. دا پر دې دلالت کوي چې دلته قامي ګوند نشته. په شمله کې جرګه کښېنسته، فرنګای لاټ موټ بیټن د فرنګي لخوا دی و خپل کمیشن هم ورسره وه، ملګري و ورسره. د کانګرس لخوا دا نهرو و، پټیل و، ګاندي و. دا درې کسه زموږ قیادت دغو خلکو کاوه. باچا خان په دې جرګه کې نه و. هغو پاکستان ورسره ومانه، فرنګي پاکستان جوړاوه. د فرنګي ضرورت و د رشیا دپاره. نو چې راووت ولموږ پاکستان ومانه، باچا خان وځړل. ولموږ هم لوانو ترڅه شوه. نو لوانو تخته په ار ودولوېدې چې تا خپله نمایندګي ختم کړه. تا خو غلطي هغه ورځ لیا وکړه چې خپله نمایندګي ده وبایلله او د کانګرس تر قیادت لاندې شوې. زموږ وطن ته یو هندوستاني فلسفه راله چې د دې پیدایش په هندوستان کې شوی دی چې عدم تشدد ورته وایي. په دې عدم تشدد فرنګای هم خوشحاله و. د فرنګي هم دا خوښه و چې دا د عدم تشدد فلسفه په دې چې فرنګای په عذاب و په هره شله کې به مړ